د بونیر پزمکا زمونږ یو ښایسته لکه د ګل غوندې ماشوم چې د هغه د مور او د پلار او د رونو او د خویندو لاشونه د هغې په مخ کې سیلابونه وړي دي او دنیا هغه له متوجه ده او د مینې محبت اظهار ورسره کوي. د هغې ماشوم د زړه یو اواز دی، تاسو ته یې پیش کول غواړم چې سیلاب وجلے یم ضمانت پوسنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم ماتا مور پلارا ولی نور سے امدادنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شمار زما مور ماتا اشارو کی وی سیلاب یوڑما بچیات چلاندی رانشی زما مور ماتا اشارو کی وی سیلاب یوڑما بچیات چلاندی رانشی زغم موڑ کڑے یم پلگا افسوسنا مگڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم سیلاب وجلے یم ضمانت بوسنا مگڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم ماتا مور پلارا ولی نور سے امدادنا مگڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شومان زما مور پلار زما پمخ کے سیلابنو یوڑل کچھ نے وڑو کے اما حسو نکڑل زما مور پلار زما پمخ کے سیلابنو یوڑل کچھ نے وڑو کے اما حسو نکڑل غڑم زخمی دے اس پٹیو ملہمنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم سیلاب وجلے یم ضمانت پوسنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم ماتا مور پلارا ولی نور سے امدادنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم پخپل سترگو میں د پلار خویندو لاشونا قتل زمائی ټولا قبیلہ وڑی دا پخپل سترگو میں د پلار خویندو لاشونا قتل زمائی ټولا قبیلہ وڑی دا نور رب رضا کئل اللہ بغاوتنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم سیلاب وجلے یم ضمانت پوسنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم ماتا مور پلارا ولی نور سے امدادنا مکڑئی زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم زپ دنیا کی اگ تنہا پاتے شوم بغیر د مور
او پلار مانا تماشا جوړ دا راشي بنیر په وینو سر پروته بغیر د مور او پلار مانا تماشا جوړ دا راشي بنیر په وینو سر پروته مان عالم جوړ کړی زمان اور ارمانو نام کړی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم سیلاب وجلے یم زمانت پو سنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم ماتم اور پلار راولی نور سیم دادنا مکڑی زب دنیا کی یک تنہا پات شو زب دنیا کی یک تنہا پات شما مان مفتی فضل غفور پشانت جوال پکار دے زما مور پلار لا بفیدا دغوی مات مفتی فضل غفور پشانت جوال پکار دے زما مور پلار لا بفیدا دغوی بیل قرآن حدیث پمان اور تعلیمنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم سیلاب وجلے یم زمانت پو سنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم ماتم اور پلار راولی نور سیم دادنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم زپ دنیا کی یک تنہا پات شمان زما پشانتی لاوارسا معشومان گرزی پاسی د ټولو کفالت وکړي زما پشانتی یتیمان معشومانان گرزی پاسی د ټولو کفالت وکړي رب تنیز دی شي پخپل ځان باندې ظلمونه مکړی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم سیلاب وجلے یم زمانت پو سنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم ماتم اور پلار راولی نور سیم دادنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم زپ دنیا کی یک تنہا پات شما احسان اللہ فاروق شننگ و غیرت خوخوام پا ختم نبوت ایمان دے زمان احسان اللہ فاروق زننگ و غیرت خوخوام پا ختم نبوت ایمان دے زمان پا ما احسان دے چی دنیا کی گناہونا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم پا ما احسان دے چی دنیا کی گناہونا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم سیلاب وجلے یم ضمانت پو سنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم ماتم اور پلار راولی نور سیم دادنا مکڑی زپ دنیا کی یک تنہا پات شوم زپ دنیا کی
یک تنها پاتې شما. الله رب العزت ته زما د ټولو بچو حفاظت وکي او الله دې د ګل بچو هم حفاظت وکي. او ټول ورونو ته مې دغه یو درخواست دی چې دغه بچی سره څه هم مینه کوئ. یقینا مور او پلار او ورونه خویندې خو پاتې نشول، ترونه ماماګان دا به پاتې. یقینا هغوی به کفالت کوي، ښه غیرتمند خلک به. خو ټولو ته مې دغه اپیل دی سره د ترونو او ماماګانو چې دغه ماشوم په نوم یو اکاونټ کولاو کوي او د ده چې کم هم پیسې راځي، 1 روپۍ 10 روپۍ 1 لاک چې څه هم راځي، نو هغه د ده په اکاونټ کې هم دله جمع کوي چې کله دی ځوان زلمی شو دی به خپلې پیسې راوباسي. او که ستاسو پیسې هم خرچه شوي یقینا چې تاسو له به درکړي. د دې یتیم ماشوم دا امانت وساتئ. ټولو ته دغه یو اپیل دی. او که کم رورم ورسره څه تعاون هم کوئ، نو د هغې تعاون اصلي لاره هم دغه ده چې دې ماشوم له حفاظت ورکوي. او حفاظت دغه دی چې د دې ماشوم د امانت دا د ده په اکاونټ کې وساتئ. او د ده مشرانو ته چې ورکوئ نو په دغه شرط چې دا هغه د دوی مشران دي او یقینا چې د هغوی بچي هغه نوړی خوري دی به هم خوري. زما کامل یقین دی چې هغوی به هیڅ چا ته پرې نه دي. خو چې دې ماشوم د یتیمانانو دا امانت پاتې شي نو دا به ډېره ښایسته خبرې وي. الله دې زما نور بچي د دغه ورځې نه وساتي او الله دې زما د دې بچي حفاظت وکړي. آمین ثم آمین.